او په دغه روژه باندې موږ په الله ځان بخښلی وای دغه زوړ رجسټر چې موږ د ګناهونو څخه ډکړی دی دا مې صفا کړی ولی موږ په روژه کې نور ګناهونو ته مخه نور د الله جل جلاله عذاب ته دعوت ورکوو دغه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي دا در اوسه دغه محنت کوي چې دوی د چکو ټورنمنټونه راوباسي د پتو ټورنمنټونه راوباسي د هغه د کرکټو د فوټبال ټورنمنټونه راوباسي چې ټوله شپه په لهو لعب کې تېره کړي او سار بیده وي بیا ماپښین راکښیني و کولر ته یخ کولر ته بیده سي بیا ماپښین و مازدیګر دی راکښیني او بیا په روژه مات باندې ورپرېږدي چې ما خو نه یو داسې توره ووله چې ما نن روژه نیولې ده تا توره نه ده ولې ته راسه چې تا څنګه عمل کړی دی چې دغه پتو والا دا ټورنمنټو والا چې د دې حکم څه دی زموږ کتابونه د دې په هکله څه وایي درې امامان علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایلو که حل جل نمبر اتم صفحه نمبر 408 هغه لیکي چې درې امامان پر دې متفقه دي چې شطرنج دا پتی د دې هم داسې حکم دی کوم چې د نردشیر دی او نردشیر چې کوم دی دا په ګناه کبیرو کې شمارل شوی ده ځکه د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه یو روایت راخص دی چې هغه فرمایي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله یعنی چا چې نردشیر لوبه وکړه هغه د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړله دغه رنګه یو بل روایت راخص دی عن سلیمان بن بریدة رضی الله تعالی عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 328 چې حضرت سلیمان بن بریده رضی الله تعالی عنه د خپل پلار سره رانقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې نردشیر څوک کوي دا کم لوبې کوي نو گویا هغه خپل لاس د خنزیر په وینه او په غوښو کې رنګوي د درې امامانو دا فیصله ده چې دغه پتی د شطرنج دا هم د نردشیر رنګ په کبیره ګناهونو کې دي الله جل جلاله دې مسلمانانو ته هدایت وکړي او یو بل روایت راخصی دی چې ملعون من لعب بالشطرنج والناظر الیها كاکل لحم الخنزیر کنز العمال حدیث دی چې شطرنج کول والا دا ملعون دی او دې ته کتلو والا مثال داسې دی لکه د خنزیر غوښې چې خوري او په یو بل حدیث کې راځي چې الله جل جلاله د ورځې 360 واره خپل بنده ته د رحمت په نظر ګوري خو چې کم څوک پتی کوي یا شطرنج کوي د هغو په دې کې هیڅ حصه نشته نو محترمینو دغه پتی او دغه شان دا لهو لعب دا څومره سخته ګناه ده څومره سخته ګناه ده دا زموږ کتابونو دا دې راخیستي دي او موږ ټوله شپه په دې کې مبتلا یو ټوله شپه یا په کرکټو په فوټبال کې یا پر چکو باندې لګي او سهار بیا بیده یو د روژې مبارکه میاشت زموږ څه په لهو لعب کې تېره سي پکار خدا ده چې د شپې خوب کوه د ورځې عبادت کوه سار سوه تلاوت ته کښېنه د غرمې پرې د ماښامه پرې د ماپښینه پرې یا داسې کوه د ورځې خوب کوه د شپې تلاوت کوه د شپې عبادت کوه دا روژه مبارکه داسې نه وبولو چې دا په یې رقم تېره کړو نه روژه مبارکه داسې وګورو چې موږ د دې روژې څخه ګټه واخلو موږ په الله باندې خپل مغفرت وکړو د خپل ګناهونه په الله باندې معاف کړو د روژې څخه ځان نه کړو خلاص په روژه باندې ځان خلاص کړو د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزې میاشته ده توبه نیاز بنا غړي بس توبه په اخلاص کو خامخا عفو غواړو بالا یو غني مولا استغفار پر ګناه کړو په ژړا عبادت ذکر اذکار
بکړو رښتیا څه مشکل او څه تکلیف بنوي بیا د روزي قدر عزت بس وي همدا د شافر حسن لپاره کړئ دعا دا عاصي شافر مدام په ویلا دا عاصي شافر مدام په ویلا تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشت دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشت دا توبه نسبنا غړي